فیض محمد جلان څنګه په شرمو وشرمېده؟ د امریکایانو سره یې ولې د طالبانو په وژلو کې مرسته کوله؟ غني هغه څنګه شړلی و؟ په دې ویډیو کې کولی شئ د دې ټولو حقیقت وګورئ، خو یادونه کوم چې په آخره کې ستاسو کمنټونه مې هم اخیستي دي. له ترجمانۍ څخه تر طالبانو فیض زلاند له امریکایي پوځیانو سره د ژباړن دنده ترسره کړې. هغه د طالبانو په نیولو او وژلو کې له امریکایي ځواکونو سره مرسته کړې. کله چې فیض زلاند له امریکایي پوځیانو سره د ترجمانۍ کار ختم کړ، لومړی یې د حامد کرزي او بیا یې د ښاغلي محمد اشرف غني لپاره ټاکنیز کمپاین پیل کړ. فیض زلاند فکر کوه چې د ښاغلي اشرف غني لخوا به هغه او د هغه نورو یارانو ته په حکومت کې لوړې دندې ورکړل شي، خو ښاغلي غني دغه کار ونه کړ. له همدې امله فیض زلاند د ولسمشر غني خلاف تبلیغات پیل کړل. زلاند به د تلویزیون په پردو د ښاغلي غني خلاف خبرې کولې. فیض زلاند په پټه او ښکاره د طالبانو په ګټه خبرې کولې. فیض زلاند او د هغه نورو ملګرو په کابل کې د امریکا د مخفي ادارې سره هم خپلې اړیکې تر وروستۍ ورځې پورې وساتلې. نوموړی هیلهمند و چې د طالبانو له رسېدلو سره به هغه ته د کوم وزارت چوکۍ ورکړل شي، خو داسې ونه شول او اوس په کوم کوچني ریاست کې د مامور مصروفیت په غاړه لري. د یادونې وړ ده چې فیض زلاند چې د امریکایي پوځیانو ترجمان پاتې شوی، د خپلو ګټو لپاره د طالبانو ملاتړ کوي او د اسلام هیڅ پروا نه لري. درنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې د دې ویډیو تر پایه را سره پاتې شوئ. زموږ د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل مو در سره سبسکرایب کړئ او اوس هم تاسو بعضې کومنټونه ګورئ چې زموږ د یوټیوب چینل په بیلابیلو ویډیوګانو باندې راغلي دي. تاسو هم خپل نظریات را سره د فیض زلاند د دوه مخیتوب په اړه په کومنټ کې شریکولی شئ. موږ هم ستاسو نظرونه لومړی لولو او بیا یې همداسې نشروو. تر بیا مو په الله سپارم. د خدای په امان.